السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من أرسله إلى كافة الخلق من الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بالصدق والإتقان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. دی معزتمندو، اگرچه دا یو خبر دی نبی علیہ السلام طرف تا منصوب دا چې الله تعالی وایي قال الله تعالی كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق. چې الله تعالی وایي چې زه یو مخفي خزانه وم، بیا ما اراده وکړه چې زما تعریف وشي، زه معرف شم. فخلقت الخلق، بیا ما مخلوق پیدا. اگرچه دا حدیث موضوعی ده، اکثر علماء په دې رد لکه ابن حجر عسقلانی او نور لوی لوی محدثینو په دې رد کړه. دا حدیث د نبی علیہ السلام نه ثابت نه ده، الفاظ صحیح نه دي، لیکن مفهوم د دې حدیث ډېر ښایسته ده او صحیح هم ده. مفهوم د دې حدیث معنا صحیح ده، لکه الله تعالی قرآن کې وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ کوي ای لیعرفو. الله تعالی وایي چې ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د دې لپاره چې هغه د الله تعریف الله وپېژني او د الله ثنا او تعریف وکړي، د الله بندګي وکړي. نو په مخلوق کې الله تعالی وایي چې ما مخلوق د دې لپاره پیدا ده چې هغه ټول مخلوق زما تعریف او ثنا وکړي. په مخلوق کې ښایسته لوی تعریف ثنا دی الله تعالی چې کوي، هغه انسان ده. ښایسته ثنا دی الله تعالی وایي، یعنی د انسان د پیدایښت مقصودم دا و چې هغه د خپل رب وپېژني او د هغې همیشه ثنا ووایي. ثنا د څه نه راځي؟ تعریف یو سړی د چا کوي؟ تعریف د هغې چا انسان زیات کوي چې همغه عشق وي د هغې سره. کله د چا سره د کوم شي سره عشق وي، چا سره یو مجلس کې 15 دقیقې کښېنه، خامخا تا ته اندازه لګېږي چې هغې د چا سره محبت ده، د کوم شي سره محبت ده. هغې د هغې تعریف کوي. نو د عشق نه راځي. یو تعریف راځي د انسان، لکه انسان هم حیواناتو کې راځي. طبیعیان په دې پوهېږي او طالبان هم پوهېږي چې 4 مخلوقات موجود دي: حیوانات دي، نباتات دي، جمادات، مایعات. نو د حیوان تعریف د انسان هم په حیوان کې داخل ده. منطقیان بعضې د دې تعریف کوي، لکه وایي انسان حیوان ناطق، حیوان خبرې کوونکی، نور حیوانات خبرې نشي. بعضې وایي حیوان ضاحک، خندیدونکی حیوان، یعنی نور خندیدی نشي. دا د انسان خصوصیت ده. لیکن یو تعریف ښایسته امام رازي رحمه الله کړی ده، هغه وایي چې انسان څه معنا؟ انسان حیوان عاشق. هغه وایي چې حیوان عاشق ده انسان. انسان عشق داسې انداز سره کوي چې نور حیوانات هغه کوی نشي. زه خپله دا فکر کوم ډېر وخته تعریف چې انسان اوس د څه شي سره عشق وکړي. انسان باید د چي سره عشق وي؟ څو ورځې مخته الله تعالی په دې ما ذهن خلاص کړو چې هو د انسان د عشق معنا د انسان په لفظ کې خپله پرته ده. انسان عربي لفظ ده. انسان څو په لفظ د انسان کې دا موجود دی: الف و نون و سین، الف و نون.
یعنی انسان به څه وي؟ عاشق به وي. په چا باندې عاشق؟ الف معنا انسان علی الله، په الله باندې به عاشق وي. نون معنا علی النبی، په نبی باندې به عاشق وي. کدی علی نبی وي په ټولو انبیاو، کدی د خپل نبی علی دی تر لګلی وي خاص علی نبیه کې، خو یعنی په ټولو انبیاو سره به څه وي؟ عشق به وي. سین معنا څه معنا؟ علی سنته، علی سنته ما دی علی او د رسول یا د رسول په سنتو به عاشق وي، د هغې سره به محبت وي. او الف څه معنا؟ عاشق علی امر بالمعروف. په هر انسان کې به دا خاصیت د عشق پروت وي چې هغه بل چاته په یو ښه عمل نه یو لیکۍ نه هغه څه وکړي؟ هدایت وکړي، امر وکړي. ونون علی النهي عن المنکر، په دې به هم د عاشق وي چې هر یو انسان وي، حتی حیوان په داسې یو کار نه چې هغې ته نقصان وي، هر بد کار هغې ته نقصان بد شی وي هغې نه یې منې کړي، نو دا به انسان د دې پنځو شیانو سره په دې به عاشق وي او د دې سره به عشق وي. نو دا د انسان په لفظ کې خپله دا معنا پرته ده. نو ضعیفي زمونږ تاسې افسوس په دا ده، لوی افسوس ما ته خپله ډېر راځي، کاش مونږ د خپل رب ثنا سی رب پېژندلی او د خپل رب ثنا ووایو. نن زمونږ په مجلسو کې هېڅوک داسې نشته مونږ سره یو څوک کم غوندې احسان وکړي، مونږ هر ځای تعریف کوو پلانی او داسې یې وکړل او داسې یې وکړل. خپل رب مونږ سره څومره احسانونه کړي. چېرې تا د خپل رب ثنا بیان کړې ده یو مجلس کې؟ زما رب څنګه بادشاه ده. حتی دومره نعمتو الله تعالی خپل قرآن کې وایي ان تعدوا نعمت الله، تاسې د یم نعمتونه د الله د ټول انسانان ملایکې پیریان جنات را جمع شي په یو انسان نه څومره الله نعمتونه کړي دي هغه حسابوي، رب ذوالجلال قسم حسابوی نشي. په مونږ ته دومره الله تعالی نعمتونه کړي دي، د یو چا بل احسان یادوو، خپل رب مونږ نه دومره احسانونه کړي دي، د هغې د ثنا د تعریف یې مونږ سره احساس نشته. چې کاش زه خو یو مجلس کې د خپل رب تعریف وکړم او تعریف الله ته ډېر خوښ هم د حسن بصري رحمه الله به وایي چې الله تعالی ته په ټولو کې زیات محبوب او زیاتترین خوښ چې دي هغه الله تعالی ته خپل تعریف د ثنا ده چې څوک د الله تعریف وایي. ځکه وایي چې په قرآن کې اول سر کې الله تعالی راوړل چې الحمدلله رب العالمین، ما بندگانو خالص دې ما ثنا وایي، ټول ثنا صفات دي تاسو رب ته دي ثابت دي. حدیث مبارک کې هم راځي نبی علیہ السلام وایي لا احد احب الیه المدحة من الله، هیڅوک الله ته هیڅ یو شی هیڅ یو څوک ډېر ګران نه دی د هغې څه نه چې څوک د الله ثنا وایي، د خپل رب لویي بیانوي، د خپل رب ثنا بیانوي. او نبی علیہ السلام وایي چې لاجل ذلك وعد الله الجنه، د دې وجې نه الله تعالی د هغې سره جنت وعده هم کړې ده چې په دې ثنا به الله تعالی هغې ته جنت ورکوي. یو بل حدیث مبارک مې ذهن کې راغلو، متوجه الله تعالی څومره لوی عمل ده. الله تعالی وایي نبی علیہ السلام مبارک وایي اول من يدعى الى الجنه يوم القيامه، اول به چې جنت ته داخلیږي، اول د قیامت په میدان به چې هغې ته به اواز کېږي چې راشئ جنت ته داخل شئ، هغه به څوک وي؟ نبی علیہ السلام الذین یحمدون الله فی السراء والضراء، هغه خلک هغه انسانان به اول جنت ته داخلیږي چې هغه په هر حالت کې د خپل رب ثنا او حمد وایي. الله د داسې مجلسونه مونږ ته نجات راکړي چې داسې یو مجلس وي چې هغه ختم شي لیکن د الله رسول ثنا په هغې کې ونه ویلی شي. څومره ضعیفي ده. او نن سبا داسې خلک دي ثنا ویل خو پرېږدئ، موږ سره احساس نشته. بعضې خلک دي
د اوریدلو نه داسې زمانه راغله د اعلی د ثنا د اوریدلو نه هم تنګېږي. تاسو تجربه وکړئ، هر مجلس کې مونږ کښېنو، یو مجلس کې کښېنه، فاحش جمع کوا، ساز و سرود، هر شي دنیاوي جمع کوا. کله چې د رب ثنا شروع کې، یو څوک د رب ثنا شروع کې، د هر سړی تنګ دی. دا وجه څه ده؟ مونږ د خپل رب سره عشق نه دی کړی. څوک چې په چا عاشق وي، د هغې د یادولو نه، د هغې د صفاتو نه، د هغې د ثنا نه تنګېږي نه. تاسو قصه اورېدلې ده، مشهوره د لیلا مجنون مشهوره قصه وه. او دا صحیح قصه هم ده. سودا ابن خرشانه الخفاجي، خفاج یو منطقه ده په عراق کې، د صحیح واقعه ده، حقیقت و، چا لیکلې نه ده. لیکن هغه په لیلا عاشق و، یو مجازي عشق کې گرفتار و، داسې گرفتار و چې چا به د لیلا صفت کولو، د لیلا به ثنا وهله، هغه به ورته ناست و، بس ټوله ورځ به ناست و. کیسې تاسې اورېدلې دي مشهورې، په هغه چلو به ګرځېدو. یو ورځ پلار بوتلو، مکې ته یې بوتلو چې یاره زه دې په شرمونو وشرمولم، راشه توبه وباسه، د دې لیلا عشق نه توبه وباسه. لاسونه یې پورته کړل، الهي تبت من كل المعاصي ولكن حب لیلا لا اتوب. یا الله د هر ګناه نه مې توبه ده، لیکن د لیلا د عشق نه توبه نشم. او پلار ته څو هغه څوک چې زما په دعا نه امین ووایي، الله د هغې سره هم ښې ګډه احسان وکړي. مجازي عاشق و، موږ عاشقان نه یو په الله باندې. الله اوس څنګه بادشاه ده؟ الله تعالی د الله معنا څه ده؟ الله خپله معنا طلبا په دې پوهېږي، راځي الواجب الوجود. الله تعالی واجب الوجود بادشاه ده. داسې بادشاه ده واجب الوجود څه معنی؟ درې قسمه وجود وي، یو ممکن الوجود ده، ممتنع الوجود ده، واجب ممکن الوجود یعنی ما غونته یو مختاب زبو یو مخکې نه وم، دنیا چلیده، دا نظام چلیدو، څو ورځې بعد به بیا نه وم، بیا به دنیا چلیږي، ته به نه وې، بل به نه وي، دا نظام چلیږي. او یو واجب الوجود هغه چاته وایي چې د هغې وجود لازم واجب وي، که هغه موجود وي د هر څه به موجود وي، نعوذ بالله د زوال نه پاک ده. لیکن که زوال راغلو د هر څه د اوه مینځکې اسمانونه دا ټول ذرې ذرې کېږي، دا چلیدی نه شي بغیر د هغه. او واجب الوجود مستجمع لجميع الصفات الكمالات، څومره صفاتي کمالات، کمالي صفتونه چې تا په ذهن کې راځي، انسانان، پریان، ملایکې جمع شي، سوچ کوي دا ښه صفت ده، دا ښه صفت ده، دا ښه صفت ده، د دې ټولو مالک ده، دا ټول په الله کې را جمع دي. د ازل نه جمع و، د سینه دی ما په رقم زه یو څه وخت مخکې عالم نه وم، ته یو کار دی نه و زده، یو کاروبار، اوس د کار زده کو نه، د الله تعالی صفتونه ازلي و، د ازل نه الله تعالی کې ټول صفتونه موجود. دا سینه ده، نعوذ بالله الله تعالی مونږ ته رزق راکړو، رازق شو، الله مونږ پیدا کړو، الله خالق شو، نه الله د ازل نه خالق و، د ازل نه رازق. او منزه عن النقصان والزوال، الله تعالی څنګه بادشاه ده، د هر زوال او څومره نقصانات تا په ذهن کې راځي، د هغې ټولو نه پاک بادشاه. دې ته څه وایي؟ الله، دا د مونږ رب ده. څنګه صفات راځي؟ هو الاول والآخر والظاهر والباطن. الله اول بادشاه، د ابتدا نه پاک، د پیدایښت نه پاک، والآخر د زوال نه پاک، د انتها نه پاک، والظاهر داسې ظاهر داسې اوچت چې د ده نه ظاهر او اوچت څه نشته. دا د دنیا د منځکو اسمانو ذره ذره د الله په ظهور، د الله په خدای نه دلالت کوي، د الله په وجود نه دلالت کوي.
والباطن داسې پټ چې د هغې نه پټ بل څه نشته. هر څه مونږ محسوب ملایکې لیدلی شوي دي، پیریان او کم از کم د رب نه نشي پټېدی نشي د هغې نه، لیکن الله داسې پټ بادشاه ده چې هغې ادراک څوک کوی نشي. الله لا اله الا هو. الله مونږ معنا وکړه واجب بادشاه، د ټولو صفاتو مالک بادشاه او د ټولو نقصاناتو نه پاک دی ته وایي الله لا اله الا هو. په دې صفاتو بل څوک نشته سوا د ده نه، الا هو، مګر یو دی ده، یو دی د بندګۍ قابل ده چې ده ته سر ولګوی شي او بندګي وشي. الحی داسې بادشاه د مرګ نه پاک دایمي ژوندی دی، ازل نه او تر ابده بوي. القیوم چلونکی د نظام، داسې چلونکی د دومره منځکې اسمانونه چلی چرته خطا نه خوري. مونږ یو ورځ زه یو ست بیان مونږ کوو، خامخا بعضې ځای کې خطا شو، انسان مونږ کمزوري یو، خطا کېږو. هغه داسې بادشاه ده، دا د منځکو اسمانو ذره ذره د هغې په قبضه کې ده، هېڅ چرې خطا نه خوري. یو ورځ یې ونه وي چې ما بندګانو په دې مڼه خو ما نه هم زرغون شو، معاف کوئ، کارونه زیات غلط شو، یا په دې کیله نه ما نه هم زرغون شو، مڼه زرغونه شوه، معاف مه کوئ. نه د خطا یا د شپې د ما نه د لمر سترګه راوخته، خطا شو، نعوذ بالله د خطایۍ نه پاک. دا منځکې اسمانونه نظامونه چلی 14,000 یعنې انسانان خلیفېږي، اقتصاد کې پیدا کېږي، او حیوانات او دومره نظام، څوک مړه کوي، څوک ژوندي کوي، څوک مریضوي، چاته شفا ورکوي، څوک روغ کوي، څوک خرابوي، د ټول نظام چلی، خطا کېږي نه، خطایي نه خوري. داسې لوی بادشاه ده القیوم. لا الله تعالی وایي چې تاسې به بیا دا ذهن کې راشي مونږ یو ساعت بیا یو ورځ کار وکړو، څومره ستړي وو، دومره نظام چلی. رب څنګه یې الله تعالی وایي چې لا تأخذه سنه. سینه څه معنا؟ یعنې سړي نه داسې پړمخۍ غوندې راشي، خوب یکدم وسي جټکه غوندې ورکړي. الله تعالی د دې جټکې نه هم پاک ده، دومره ستړي هم په الله نه راځي، دومره خوب هم په رب نه راځي. ولا نوم او د خوب نه پاک بادشاه. له ما فی السماوات و ما فی الارض. الله تعالی وایي چې د ما بندگانو څه چې تاسې په ذهن کې راځي، دا منځکې دا اسمانونه، دا ټول د تاسې رب په قبضه کې دي، دا ټول د ستاسو رب دي. دا ځمکې اسمانونه دا داسې کوچنی نظام نه ده، دا ډېر لوی نظام ده د الله تعالی. یو ورځ موسی علیه السلام ډېر جلالي نبي و، د الله سره بیا عجیبې عجیبې خبرې کولې. یو ورځ یې الله تعالی نه پوښتنه وکړه چې الله منځکې اسمانو که د تا خبره منلې نه وه نو تا به څه سزا ورکړې وه؟ راځي که نه قرآن کې الله تعالی وایي چې الله تعالی امر ایتیا طوعا او کرها، خوښه مو وي خوښه مو نه وي، ټیټ کړئ سرونه د الله امر راځئ. منځکو اسمانو وایي چې یا رب هغه پوهېږي، انسان جاهله ده نه پوهېږي، زه او ته جاهل یو. منځکو اسمانو وایي چې ربه ستا امر د زمونږ منل دي، طاعین مونږ سر ټیټ کړی ده هر حکم چې کې. موسی علیه السلام ته ووایي چې الله جلالي نبي و، د الله سره بیا عجیبې خبرې کولې، الله که د تا یې منلې نه وه څه سزا به دې ورکړې وه؟ الله تعالی ته ووایي چې موسی یو حیوان ته به مې امر کړی و، ټول به په یو لقمه یو شخوند به ټول خوړلې. اووه منځکې اسمانونه، اووه منځکې اسمانونه داسې لوی وړیکې کوچنی نظام نه ده. هغه ورځ ما د نسا راپورټ لیدو چې هغه وایي چې کومه فضا دوی لیدلې ده، د دوربین د ټلسکوپ په ذریعه دوی لیدلې ده. دنیا کې تیز رفتاره شی چې ده هغه برق بجلی ده، بجلی فی ثانیه په یو ثانیه کې 3 لکه کیلومتر مزل کوي، ټولې دنیا نه اووه وارې ته وي. هغوی وایي
چې کومه فضا مونږ لیدلې ده هغو په دا قایل دي چې تر اسمانه فضا څوک لیدی نشي. اسمان به کوم ځای کې وي څومره لرې به وي هغه چاته اندازه نشته، لیکن هغوی وایي چې څومره فضا مونږ لیدلې ده که یو بجلي واچوي د دې ځای نه یعنی په یو ثانیه کې 3 لکه کیلومتره مزل کوي، وایي چې هغې فضا ته چې رسېږي 15,000 میلیونه کالو کې نشي رسېږي. یعنی که یو دقیقه کې حساب کې په یو ثانیه کې 3 لکه کیلومتره مزل کوي، شپېته کې یعنې تقریبا 200 لکه کیلومتره راځي. بیا په یو ساعت کې بیا په ورځ کې هغه وایي 15,000 میلیونه کالو کې هغې فضا ته نشي رسېدی کومه چې مونږ لیدلې ده د پورته فضا. دومره لوی فضا ده او بیا څومره چې د دنیا نه هغه اسمان لرې ده او لوی ده، دومره د اول اسمان نه دوم اسمان لوی ده، د هغې نه دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم. یعنې ساده الفاظو کې چې تاسو پوه شئ هغه څه معنی یعنې دا دنیا خو ډېر کوچنی شی ده. په دې منځکو اسمانو لوی فضا کې یعنې 3% دنیا روښانه ده، رڼا ده، 99% دنیا توره شپه ده. هغه خو هېچا ته اندازه نشته په دې کې څه روان دي، الله کوم مخلوق په هغه کې ساتي. یعنې ساینسدانان دا وایي چې هغه کې داسې یو مخلوق د څومره چې دی په مشینګراتو سره څېړنه کړې ده، هغه وایي چې دومره وزني مخلوق ده دا 99 فضا کې فیصده کومه توره شپه فضا چې ده که یو کچوغه باندې یو څه راواخلي دغې نه یو مخلوق راواخلي یو تلې ته یې واچوي زموږ ټوله دنیا بلې تلې ته واچوي هغه پې وزني ده، دومره لوی مخلوق وزني مخلوق ده. څه دي الله عالم. نو 3% دنیا چې کومه روښانه ده په دې کې دنیا دومره کوچنۍ ده، دومره وړوکې ده لکه دا فضا کې یو د غنم دانه واچوي. دومره د غنم دانې نه چې څومره دا د منځکو پورته فضا لوی ده، دومره د دنیا نه د اسمان لوی ده. بیا د هغې اول اسمان نه دویم اسمان دومره لوی ده څومره چې یو غنم دانې نه دا فضا لوی ده. د هغې نه دریم او څلورم او پنځم او شپږم، بیا د شپږم اسمان نه اووم دومره لوی ده لکه څومره چې د یو غنم دانې نه د فضا لوی ده، دومره د شپږم اسمان نه اووم اسمان لوی ده. انسان عقل نه اخلي ده، د الله دومره لوی نظام ده چلوي. نو موسی علیه السلام چون نبی و هغه انبیاو ته ټولو کې لوی علم الله تعالی چې ورکړی د قوي مخلوق هغه انبیا دي علیهم الصلوات والتسلیمات. د ټولو مخلوقاتو انسانیانو پیریانو جناتو نه لوی علم د انبیاو سره هغې ته خو دومره علم و چې د څومره لوی مخلوق ده. نو موسی علیه السلام خبره مې کوله، موسی علیه السلام حیران شو، یا ربه داسې حیوان دا منځکې اسمانونه یې په یو لقمه خوړل، هغه چیرې ده؟ خوایي شي لکه یو کوچي خبر راځي او چې یو کوچي ته یو ملا تقریر کول او هغې ویل چې جنت کې دومره غټ غټ لکه د اوښانو سرونه دومره انګورو دانې دي. کوچی وي ته وایي چې ملا صاحب چې دانې دومره وي نو زمونږ خولې به څومره څومره. نو موسی علیه السلام چې دا منځکې اسمانونه په یو لقمه خوري هغه حیوان به څنګه وي، خولې به څنګه وي او جسم به څنګه وي. وي ته وایي چې یاره دا چیرې ده؟ الله تعالی وي ته وایي چې یا موسی فی مرج من مروج، دا زما په چرګاو کې ګرځي. چرګان موسی علیه السلام نورم حیران. چرګا څه ته وایي؟ هغه حیوانات چې څري لویه فلنې د اوس د دنیا نه حیوانات څري. دا معنا چې رمې رمې کې سر یعنې یو نه ده دوه نه دي، رمې رمې د چرګاوي دي. موسی علیه السلام وایي چې یا الله هغه چرګا چیرې ده؟ خواهش وکړو کیدای شي الله تعالی ماته وښیي، یا الله چیرې ده هغه چرګا؟ دومره لوی لوی حیوانات په هغه کې ژوند کوي. الله تعالی ته ووایي چې موسی دا د ما علم عیب ده، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تاسو ته خو ما ډېر کم غوندې علم درکړی ده، دا نه تاسو ته علم نشته.
یعنی د الله خدای ډېره لوی ده. زه کله کله ملګرو ته یو خبره کوم کتاب کې ما لیدلې نه ده چې فرعون الله تعالی بادشاهي ورکړې وه، زور طاقت یې و، جاهل ده. یعنی داسې طاقت یې و، اوس مونږ وایو امریکا ده او روس ده او فلان ده، دا دومره طاقت نه ده لکه د فرعون. دا څوک مجبوروي؟ یو انسان په زور سجده نشي کوی. فرعون داسې یو طاقت و چې ټوله دنیا خلک یې مجبور کړي وو چې دته سجده وکړي. ټول په دې پوهېدل چې دا الله نه ده، دا رب نه ده، هغه خوراک چې خاک نه پاک وي الله، لیکن د ویرې د وجې نه یې دومره زور طاقت یې و، هغه یې مجبور کړي وو په سجده باندې. نو فرعون خبره مې کوله کله کله د ملګرو ته وایم چې د الله خدای کې سړی فکر وکړي. یعنی زه خپل کله کله شپې سړی فکر په الله قسم د انسان ذهن ټپ ودري، کار نه کوي د الله په خدای کې، دومره لوی خدای. نو زه وایم چې کله فرعون د خدایي دعوه وکړه وایو انا ربکم الاعلی، جاهل داسې دعوه وکړه چې یعنی زه ټولو کې لوی خدای یم، ټولو کې لوی رب یم. نو ما چې الله تعالی ما کوم کتاب کې نه ده لیدلې، ما ووایي لیکن الله تعالی به په عرش وي ته خندلي چې او جاهله دومره خپل زور طاقت ته غلط شو. دا د اسمانو پورته نظام دی بهیر شو، خپل طاقت ته غلط شو. مونږ هم کله چې لږ جوش شي یا چوکي شي یا لږ زور شي یا پیسې مال ډیر شي، بیا د الله د پورته د اسمانو نظام مو بهیر وي. یو څه په مخه راشي چې خواهشات او څه د اسمانو پورته نظام مو بهیر شي. د الله سره خو دوکه نشي کوی، انسان سره خو کوی شي، انسان سره ظلم کوی شي، د الله نه خو خلاص نه. هغه د نظره نه ده، ګوري دی چې ته څه کوې، ته په طاقت څه کوې، ته په مال سختي دې نه راولم، ته څه کوې، ته بندګي وګورم چې ته څنګه. نو خبره مې دا کوله چې الله تعالی څه وایي، له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا منځکې اسمانونه ټول د تاسو رب دي. خالی په اسمانو کې نه، پورته فضا، لاندې فضا کې هم سمندر 800 مترونه لاندې توره شپه ده، ټول اندازه نشته چې هغه کې څه دي. دومره لوی لوی مخلوق موجود ده چې انسان عقل نه. لکه مشهوره واقعه ده تاسو ورته سليمان عليه السلام د ټول دنیا بادشاہي و او من پوریانو انسانانو په ټولو نه بادشاہي و. یو ورځ الله تعالی ته وی الله زه ته مخلوقات ته یو میش رزق زور نه کوم. الله تعالی ته وشي سليمان دا دې ته دی واس خبره نه ده کینه، ځکه غیم بادشاہي وایي چې ما ټول دنیا مرغان او ټول ما امر لاندې وایي چې الله بس یو ورځ یو هفته الله تعالی ته وشي نه ده ته دی واس خبره چې الله یو ورځ به رزق ورکړي. الله تعالی ته چې سليمان نه ته دی واس خبره نه ده. سليمان علیه السلام ته چې الله یو ورځ خو اجازه راکړه. شراشم نبی والا تعالی ته چې ز سليمان یو ورځ ما مخلوق ته تم رزق ورکړ. ټول د دنیا حیوانات ولګل، پیریان او سليمان علیه السلام به چې کار کولو، لوی لوی بلډینګونه به په یو ورځ کې په پیریان او په جناتو د سر ته رسول. نو ټول دسترخوان تیار کو د دنیا نه رزق ارڅ چې وروي غختل میوه او شیان دسترخوان تیار کو. الله تعالی ته وی الله رزق تیار د تاره مخلوقات. الله تعالی ته چې سليمان د منځکي ولا تول ورکه کدي سمندر ولا تو چې نه یا اول به د سمندر ولا خلاص کم د زمکي ولا خاص نګری. یو مې سر پورته کو داسې مې و چې د سليمان عليه السلام د ټولي دنیا شیان جمع شوي په دسترخوان کې خلا ورکړه، غق ټول دسترخوان یې وکړ. سليمان عليه السلام حیران پاتې شو، دا د څه وکړل، غرق د نور مخلوقات خو ټول پاتې شو.
هغه وی ته چې سلیمان په اعلی قسم د تا د غوښتنې د مطالبې د وجې زما نن رزق پاتې شو، ما ته الله تعالی روزانه داسې 2 لقمې مړۍ راکوي، نن ما 1 لقمه ورسېده، 1 مې پاتې شو. یا سلیمان علیه السلام وویل چې ربه تا په ذات قسم چې تا په خدای چا تا په طاقت او قدرت کې چا سوچ نه رسېږي، نو په سمندرو کې داسې مخلوقات دي په ټنو خوراکونه او په لوی اندازه جسمونه. یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې دی یو ملائکه دی غوږ نه د دې پسکې نه راواخله تر دې مټو پورې، لکه مونږ وسوې یو چرا په 1 ثانیه کې 3 لکه کیلومتر مزل کوي، هغې د مټ نه واخله تر غوږه پورې 15,000 میلیونه کاله رفتار چې وکړي تر غوږه نه رسي. دومره لوی جسم خلی دومره فاصله په غوږ او تر مټ منځ ده. نو څه وایي له ما فی السماوات و ما فی الارض. یو ورځ مشرکین دی مکه یو ورځ نبی علیہ السلام مبارک ته راغلل، یا رسول الله انسب لنا ربک، خپل رب مونږ ته بیان کا ستا رب څنګه دی. خو خپل خدایان جوړ کړي وو د تیګو نه لات و منات نامونه، او چې دا مدعی دا فکر و چې د دې علامم نعوذ بالله څنګه به جوړ وي څنګه به وای چې یا رسول الله مونږ ته خپل رب بیان کا ستا رب د چونه جوړ نعوذ بالله څنګه نسب ده او څنګه ده. فورا الله تعالی په جلال کې راغلو، جبرائیل راولېږلو او 1000 ملائکې د جبرائیل سره راغلي او دا سورت راوړو چې بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل توادي ما حبيبا هو تاسو پختنه چې کوي دی ما دی رب الله دا څنګه الله دی ټول صفاتو دی ټول خوبیو دی ټول کمالاتو کامل او ټول صفاتو نه ډک بادشاہ او دی ټول نقصانات او دی زوال نه پاک بادشاہ. هغه څوک د الله توې دی ما حبیبه چې هغه تاسو پوښتنه چې کوي دی ما رب الله دا څنګه بادشاہ ده. الله الصمد. صمد څه معنی؟ صمد لغوي معنی یعنی چې ددنه سوا ټول د یعنی صمد دا معنی هیڅ چاته هیڅ شي ته محتاج نه ده او ددنه سوا ټول دته محتاج دي، دا معنی صمد. الله الصمد. صمد بادشاہ ده، د مکان نه پاک، ځای ته محتاج نه ده، د ځای نه پاک او د جسم نه پاک، د رنگ نه پاک، د روپ نه پاک، د خوب نه پاک، د لوږې او د خوراک نه پاک، د کمزورۍ نه پاک، د نقص نه پاک، د ستړي نه پاک، د خطایۍ نه پاک، هیڅ شي ته محتاج نه ده. او عجیبه نه ده، ډیره جالبه ده. یعنی انسان فکر وکي الله تعالی یو ذات ده، یعنی زه اوس یو شی یو ذات یم، جسم لرم. الله تعالی یو ذات ده د جسم نه پاک، جسم نه لري. ما دلته ناس یم یو ځای یعنی حتی دا مایک نه ده، وړي کوي غوندې شی ده، دیم دلته یو ځای نیوله ده. الله تعالی یو ذات ده د ځای نه پاک، ډېر عجیبه ده. یعنی اوس ځکه دلته ناس یم، یعنی د اجمل مولوي صاحب ته زه نږدې یم او شریف مولوي صاحب نظر لري یم.
الله تعالی یو ذات دا ټولو ته یو شان، یعنې ځکه د دې نه لرې شم هغې ته نږدې کېږم، که د تا لرې شم شریف مصب ته نږدې کېږم. داسې نه شي کېدی چې دواړو ته زه نږدې وم، تا ته هم نږدې وم هغې ته هم. الله تعالی یو ذات ده، ټولو ته یو شان ده، لرې نږدې ده. الله تعالی د دې نه پاک ده. یعنې په بله اصطلاح دا معنا چې الله تعالی هر ځای موجود ده، یو شان موجود ده. یو سړي به دعا کوله که نه، اللهم لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. الله داسې بادشاه ده لا يصفه الواصفون چې دغې څوک صفت بیانوی نشي. لا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون، دی چا په فکر کې نشي راتلی. یعنی که انسانان، پیریان او ملائکی فکر ټول لګیا شي، فکر دی بجلی نم رفتار تیز ده. بجلی یو 3 لکه کیلومتره مزل کوي، نظر د هغې نه تیز ده. ما نظر یو سکند کې په اسمان ولګي، او د فکر رفتار د هغې نه هم تیز ده. اوس زه فکر کوم اوم اسمان، دماغ فکر اوم اسمان پورې کم وخت کې رفتار کوي. دومره تیز رفتاره ذهن الله تعالی وایي چې دا ټول خپل ذهنونه په زرو میلیونه کاله د الله په فکر کې وي الله ته رسیدی نشي. جبرائیل نه ده، جبرائیل خپله دی وایي جبرائیل تعالی داسې یو طاقت ورکړی ده. جبرائیل وایي که ما ته الله تعالی ووایي چې د ټولې دنیا ونو پاڼې یو شمېر که زه کم وخت کې شمېرم، که الله تعالی ما ته ووایي چې د ټولې سمندرو 3 حصې اوبه د 1 حصه وچه ده، د ټولو سمندرو یو څاڅکی اوبه شمار که زه کم وخت کې شمېرم. هغه جبرائیل تر 1 اسمانه پورې رفتار ده، او دومره لوی جسم قوت الله ورکړی ده. یو حدیث کې راځي 600 وزرې الله تعالی ورکړي دي. یو وزر چې خپور کې منځکې اسمانونه پټ. یو تفسیر کې ما لیدلی و چې 4 لکه وزرې الله تعالی ورکړي دي. 4 لکه وزرې او یو چې خپور کې منځکې اسمانونه پټ. دومره لوی جسم او تر سدرة المنتهى پوری رفتار کې یو شی په لیدلو سره د سړي علم زیاتیږي، تجربه زیاتیږي. هغه د منځکو اسمانو ټول نظام ګوري. ورب وعزته وجلاله، دی الله په عزت او لوی قسم چې جبرائیل په زرو میلیونه کاله دی الله په باره کې سوچ کوي، د سوچ الله ته رسیدی نشي. داسې یو بادشاه لا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا يخشى الدوادي. هیڅ پېښې نه او د هیڅ نقصان نه ویریږي نه. داسې بادشاه. نو جالبه یو شاعر وایي که نه، شاعر وایي تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیرے پہچان یہی ہے. خیسته شعر وایي چې یاره ته خو زړه کې راځې لیکن پویه کې او په عقل کې نه راځې. پویږي نه څوک د الله په صفاتو باندې، لکه مونږ بیان کړل مخکې. انسان عقل په دا کار نه کوي. هغه وایي شاعر بیا وایي چې یا الله زه اوس پوه شوم چې ستا صفات ستا پېژنګلو دغه ده چې چا په عقل کې راتلی نشي. لکه قرآن کې الله تعالی وایي لیس کمثله شی. د الله په شان، یعنی ابوبکر رضی الله عنه هم دا وایي چې د الله په ذات کې تاسو ته هم دا زه نصیحت کوم، د الله خاطر وکړئ، د الله په ذات کې به فکر نه کوئ، د الله په صفاتو کې او په قدرتو کې به فکر کوئ. ابوبکر رضی الله عنه وایي چې څوک د الله په ذات کې فکر کول دا کوي او فکر کول دا سړی زندګي کوي. د الله قدرتو کې باید فکر وکړي. هغه لوی عبادت هم ده. یو 15 دقیقې کم وخت
د الله په قدرتو کې فکر کول دا د زر شپو عبادت نه بهتر دی دومره لوی اجر ده نو الله تعالی څه وایي چې لیس کمثله شی د دې لفظ معنا امام ابو حنیفه رحمه الله د دې لوی ښایسته معنا کړې دغه څه وایي یعنی لیس کمثله شی د الله په شان هیڅ هم نشته هیڅ شی نشته د الله مثل امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دا معنا چې ستا په ذهن کې هر څه راځي ته څومره فکر کوي الله به داسې وي الله به داسې وي یا الله به داسې وي نعوذ بالله هغه وایي چې الله داسې نه ایتا په ذهن کې چې هر څه راځي الله تعالی داسې نه دا دې معنا یعنی ځان پرې کې ستړی مړ لم یلد ولم یولد الله تعالی څه وایي لم یلد دغه نه څوک پیدا نه دي د بچیانو نه پاک ولم یولد د پلار او د پیدایښت نه پاک علما وایي اول سړی پیدا کیږي بیا نور ته نه پیدا کیږي لیکن الله تعالی اول دا وایي چې د دنه څوک پیدا نه دی بیا یو چې د چا نه پیدا نه ولی مشرکین به الله تعالی ته منسوبول او يهوديان بعضی مشرکین به ملائکه دی الله لونه دي عیسویانو به عیسی ابن الله عیسی د قران کې راځي عیسی علی السلام دی الله بچی دی او يهوديان به عزیر ابن الله عزیر دی الله بچی دی نعوذ بالله الله تعالی څه وایي چې ما بندگانو لم یلد دنه هیڅ پیدا نه دي بچانو نه پاک ولم یولد او د خپلم د چانه پیدا نه ده یو قسم ذهن تراغله بعضی وخت کې امیانو هم لوی کار کړي یو ورځ د دلی په چاو کې هندستان کې یو عیسوی ولاړو دا دی تسریس او عقیده خبروله چې عیسی علی السلام د الله بچی دی او څنګه ده یو طالب راغلو طالب ولاړو دلته خلکو کې جسمن خوغه لوی و لیکن علم ورسره نو خبرې نه غټ نو غیب طالبان خو سخت طبیعت هم دي طبعا ډیر قوم من خپل طبعا طالبان په دنیا کې مانی خ طالبان لګي ما محبت دي طالبان آرامو د قیامت پوری تر مرګه د دې سره محبت نه قطع کوي دا د اعلی نګدي خلک په دې زمانہ کې طالب لوی د اعلی نږدې مخلوق ده چې علم دین زده کی نو طالب ته وایي چې څنګه وایي داسې فلان او داسې غصه شو هغې ته وایي چې رامخته شه چې دلایل ووایي کله چې دلایل سره شروع کړه یو دکاندار په غنې فکر شو چې طالب ورخطا کو یا نصرانی هو عالم و عیسوي نو هغې دکاندار را منډه کړي ته وایي چې ملي صاحب مبارکه ته پرېږده دا جاهل د دې سره زه پوهېږم ما سره میلم نشته دا دې سره ته ځان مه خراب هغې ته ووایي اجایي هغه سره لګیا شو دکاندار ته وایي چې څه وایي ته چې عیسی علیه السلام د الله بچی دی هغې ته وایي چې الله دې څو کالو ده ته وایي چې نعوذ بالله دا څه وایي الله ازلي او ابدي ده څنګه دې څو کالو ده وایي چې په ازلي ابدي دي زه نه پوهېږم انپړ وایي څه معنی یعنې الله د میلیونو کالو مخکې وایي چې الله تعالی په زرو میلیونه کاله مخکې وایي ته وایي چې بیا د الله څو بچیان دي چې د الله یو بچی دی عیسی علیه السلام ته وایي چې ته ډېر جاهل نه زه د یو کالو یم ما 12 بچیان دي الله تعالی د میلیونو کالو ده بیا د الله یو بچی شو هغه خپل چپ شو همیانو هم بعضې وخت کې لوی کار کړی الله د دین علما او همیان دا جوده کېږي نه د دې په سر دا دین ولاړ د دا مدرسې او دین چې چلیږي الله د هر چا ته خپله قرباني قبوله کړي کله چې کفار او کوم دین کې یهودیت نصرانیت کله چې خلک د علماونه لرې شوي دي هغه خلک ګمره شوي دي او کوشش کفري نړۍ دا کوشش کوي چې د خپل عوام د علماونه لرې کړي بیا د ته لاره خلاصه شي دي دومره خپل علماونه مه لرې کېږي نو الله تعالی څه وایي
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. د ما بندگانو الله تعالی لنډه وایي چې په دې ته ووایه د ما حبیبه چې د الله مساوي او برابر هیڅوک نشته، نه په صفاتو کې، نه په ذات کې، نه په علم کې، نه په قدرت کې، نه په هیڅ یو صفت کې، په هیڅ یو رقم د الله تعالی مساوي او برابر څوک نشته. الله داسې بادشاه ده. الله تعالی وایي څه یعنی که د ټول انسانان را جمع کړي، زه به اوس په څو دقیقو کې څه د الله صفات بیان کړم. خپله سړي سره احساس وي چې د خپل رب زه چا پیدا کړی یم، ولې پیدا یم، دا خو وپېژنم چې زه چا پیدا یم، دومره احسانونه مونږ سره کوي، او بیا هم ورتګ دی بل پله تلل مو نشته، پله قسم بل پله تلی نه شو. بیا خو ضرور ده چې خپل رب، او دا د الله وعده هم ده. الله تعالی څه وایي؟ یا ابن آدم، دا یو حدیث دې ته متوجه شي، دا یو حدیث ځان سره واخله، که په عمل کې دی واخیستو ټول ژوند ته دا کافي ده، د دنیا آخرت دپاره کافي ده. الله تعالی وایي چې یا ابن آدم، ای د آدم بچیا، ای د ما پیدا کړي بنده چې ما پیدا کړی، الله وایي چې د ما بنده اطلبني تجدني، ما ولټوه د ما بنده تجدني، دا د الله وعده ده. الله تعالی وایي چې خامخا به ته ما پیدا کړې. مونږ الله په صحیح معنا لټولی نه ده، مونږ د الله طلب نه ده وکړو، دا د الله وعده ده. الله وایي چې ما ولټوه د ما بنده خامخا به ته ما پیدا کړې. الله تعالی بیا وایي چې د ما بنده دا مو واوره، فإن وجدتني وجدت كل شيء، د ما بنده که زه دې پیدا کړم، زه دې په صحیح معنا وپېژندم او د ما بندګي دې وکړه، زه دې رضا کړم، وجدت كل شيء، هر شی پیدا. پس نور بیا غم مه کوه، دا پلنۍ مرتبې ته نه ورسېدم، فلان کار مې ونه کړو، فلان کار مې ونه کړو. الله تعالی وایي چې د ما بنده څومره صفتونه او څومره کامیابۍ دي تا په ذهن کې چې راځي، دا ټولې دې حاصل کړي. او بیا الله تعالی وایي چې د ما بنده په دې هم ذهن خلاص کا، فإن فتني فاتك كل شيء. په قسم الله تعالی وایي چې که زه دې پرېښوم د ما بنده، زه دې په صحیح معنا ونه پېژندم او زه دې حاصل نه کړم، داسې راغلې، داسې د دنیا نه لاړې، فاتک کل شی. الله تعالی وایي چې هر څه دې پرېښول، څومره نقصانات، څومره ناکامۍ او خسرتونه او غمونه چې د تا په ذهن کې راځي، الله تعالی چې دا ټول د ځان سره ویړل، دا به په تا بهرېږي، دنیا آخرت کې به د هغې سره مخ وي. نو الله تعالی د په مونږ کې طلب پیدا کړي، راځئ چې د خپل رب طلب وکړو او د خپل رب ثنا په هر مجلس کې وکړو. افسوس دا ده بعضې زمونږ ځوانان دي هغه په دې شرمېږي، نعوذ بالله، الله د دې مونږ نسلو ته نجات ورکړي، شرمېږي چې څنګه په یو مجلس کې د رب بیان وکړو. څومره لوی تکبر او متکبرانه انداز، انسان څه شی ده، ته په رب نه شرمېږي. زما دا دوی ګوتې څو ورځې کېږي زخمي دي، طاقت مو نه کېږي. یو په غاښ دې درد شي او لږه لوږه دې راشي، لږه تکلیف دې راشي، بیا دې طاقت نه کېږي او زما د الفاظ په ژبه نه راځي او په رب نعوذ بالله شرمېږي. راځئ په هر مجلس کې د خپل رب ثنا بیان کو، خپل رب بیان.
یعنی رب بیانېږي نه، دوه هستۍ داسې دي د هغې صفات څوک بیانوی نشي. یو د الله د رسول د حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغې صفات څوک بیانوی نشي. که د ټول انسانان جمع کې، یعنی الله تعالی وایي که د ټول انسانان جمع شي د ادم نه واخله تر قیامته پورې تیر مړه وروسته د ټول انسان نن په دنیا کې 80,000 لکه انسانان موجود دي، که مخکې وروسته ټول را جمع کړي او الله تعالی وایي تو انسان عقل 4% 5% کار کوي، الله تعالی وایي تو چې 100% دماغ مې درکړل د علم فیضان په وکي زی بیان کوي د تاسو رب بیان کوي تاسو رب څنګه بادشاہ د یو صفت دی الله تعالی واخلي یو انسان په یو نمبر سیالا ستړي سوچ فکر نه کوي لګیا په میلیونو کال دی الله صفت وکي الله ستړي شو بیا دی بل نمبر ټول انسانان ورستا مخته ټول الله تعالی بیان کوي. بیا الله تعالی وایي چې بیا پیریان راوله، پیریان دی مونږ نه په زرو چند تعداد لوی ده او د غیر رفتار مثلا مونږ نه تیز دي. مونږ بازار ته مونږ چې یو ساعت کې رسیږو هغه په یو دقیقه کې رسیږي او غیر سره علم هم ځکه تجربه غیر زیاته د دنیا کې ډیر ګرځي. الله تعالی وایي چې پیریانو ته ووایم چې بیان کړي تاسو رب څنګه بادشاہ ده. یو پیریان لګیا یا الله ستړی شوم، یا الله ما په علم کې نور څه نه راځي، د بل نمبر ټول پیریان الله تعالی بیان کړي. بیا الله تعالی وایي چې بیا ملائکې راوله، ملائکې د پیریانو نم لوی تعداد ده په میلیونو چند لوی دي. لکه هغه راځي چې یو بیت المعمور د کعبې په شان یو کور ده په اووم اسمان کې، اووم اسمان پورته هغه یعنی موږ سره په اسلامي علم کې دا معلومات نشته دنیا کله پیدا ده. ساینسدانان دا وایي کوم ماشیني تحقیقات چې دی کړی دی هغه وایي چې دنیا 10,000 میلیونه کاله مخکې پیدا. انسانان خو اوس دا 10,000 کاله 12,000 کاله تاریخ لري، 15,000 هغه وایي یعنی د انسانانو 12,000 کاله تاریخ ده او ساینسدانان وایي چې دنیا 10,000 میلیونه کاله مخکې پیدا ده. هغه د دنیا نه مخکې پیدا ده هغه کور او چې کله نه پیدا ده روزانه 80,000 ملایکې ګیس طواف ته راځي او 80,000 مخام راځي. کومه ملایکه چې اوله ورځ راغلې ده تر اوسه نه تر قیامته پورې بیا نمبر نه راځي. دومره لوی مخلوق ده او علم هم زیات ده. تر اووم اسمانه پورې پیریان تر اسمانه پورې تللی شي، هغه تر اووم اسمانه پورې ځي. بیا ملائکو تعالی وایي چې بیان کړي تاسو رب څنګه بادشاہ ده. د الله صفات شروع کی یو یا الله ستړی شوم، یا الله ما په علم کې څه نه راځي، یا الله څه نه راځي. ټول ملائکو رب بیان. بیا الله تعالی وایي چې 4 مقرب ملائکې څلور راوله، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. د دې طاقت ما مخکې ووایي جبرائیل او د لوی طاقت الله ورکړه. جبرائیل وایي چې ما ته الله تعالی حکم وکړي زه د منځکې د ټول اوبو یو ساس کې 3 حصې اوبه د ډېر کم وخت کې شمېرم. د ټولې دنیا ونو پاڼې الله تعالی ما ته وایي چې وشمېره زه کم وخت کې شمېرم. علم هم زیات د نورو ملایکو. نو جبرائیل ته او 4 ملایکو تعالی وایي چې بیان کړي تاسو رب څنګه بادشاہ ده. هغه په بیانولو ستړي شو، یا الله موږ علم چې نور څه نه میلیونو کاله یا الله بیان. بیا الله تعالی وایي چې بیا انبیاو ته ووایه. د انبیاو علم د ټولو مخلوقاتو نه، د ملایکو، جناتو، پیریانو، انسانانو نه ټولو نه لوی علم انبیاو ته ورکړی. بیا انبیاء عرب او قوي مخلوق هم ده. د دنیا په مخلوق قوي مخلوق چې پیدا ده هغه انبیاء دي. د سینې چې په ټول عمر کې صغیره کبیره ګناهونه خطاینه نه کوي. بعض داسې انبیاء شته 3,000 کاله ژوند د دنیا کې کړی ده
تر پیدایښت نه اخیره پورې د سترګو رب دومره د الله نافرماني نه ده کړې، داسې قوي سینې الله ورکړي. نو هغه انبیا 1,40,000 کم زیاته انبیا الله بیان کړي، یو نبي هغه به بیا چې د نافرماني د الله نه کړي الله به څنګه بیانوي؟ الله بیان کو یا الله ستړی شوم، یا الله ما په ذهن کې نور څه نه راځي، یا الله ما په علم کې هر څه مې بیان کړل. ټولو انبیاو بیان کړل. بیا الله وایي چې د امام بندگانو بیا زه 4 لوی انبیاو سرداران عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، دا 4 د انبیاو سرداران دي، د دې سره علم د نورو نه لوی ده. دې ته ووایم چې بیان کړئ. هغوی هم رب بیان کو. موسی عیسی علیه السلام، یا الله ما په علم کې څه پاتې نه شول، میلیونو کاله الله بیان کو. موسی علیه السلام، یا الله نور ما علم کې څه پاتې نه دی. ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام. بیا الله تعالی وایي چې د ما بندگانو اوس خپل حبیب د انبیاو د ټولو مخلوقاتو سردار مصطفی صلی الله علیه و وسلم ته ووایم چې راشه خپل رب بیان. او د نبی رسول الله داسې علم ده، وایي چې الله تعالی چې کله عقل علم پوهه پیدا کړه په 100 حصو تقسیم کړه، 99 حصې الله تعالی دنیا څومره ترقی کړې ده، ساينس او ټکنالوژي او جازونه او قسمه شیان. الله تعالی 99 حصې علم عقل نبی رسول الله ته ورکړی و، یو حساب یا الله تعالی واحسته 10 حصې تقسیم کړه، 9 حصې انبیاو ته ورکړی ده، د یو حصې په ټوله دنیا تقسیم ده، ټول مخلوقات. مونږ قدر ونه کړو. دومره لوی هستی ژوند موجود ده، د امت سره غم نشته او دا فکر احساس چا سره نشته چې مونږ نبی دومره لوی علم او دومره لوی شخصیت د ټولو مخلوقاتو د الله نه بعد د نه اوچت چوب نشته. راشه د ژوند خو زه وګورم کور کې څنګه ژوند کولو، بهار څنګه ژوند کولو. قصې مانه اوږدېږي. الله تعالی وایي چې د ما بندگانو ښه ژوند غواړئ، ښه زندګي لټوئ. هر سړی دا طلب زړه کې وي چې ښه ژوند وکړم. الله تعالی وایي بسم الله الرحمن ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د ما بندگانو ښه ژوند غواړئ، د ما حبیب په ژوند کې ولټوئ، بل ځای نشئ پیدا کړئ. په الله قسم کې پیدا کوم د تا عقل ذهن ده کې پیدا کړي. نعوذ بالله بیا خو قرآن دروغ شو، بیا خو الله دروغ شو، پیدا کوی نشي. نو الله تعالی وایي چې د ما حبیب ته ووایم چې ووایه د تا رب څنګه بادشاه. بیا د الله حبیب الله بیان کړي، داسې بیان چې نه مخته کوم مخلوق کوی شي او نه ورسته بیا څوک کوی شي. نبی علیہ السلام مبارک الله بیان کو سره د دومره علم، سره د دومره لوی محبت علی بیان کو. یا الله نور د ما په علم کې هیڅ پاتې نه دي، تا په ذات قسم ما په علم کې څه پاتې نشو. اوس الله تعالی وایي چې تاسو رب څومره صفات وشو، ټول انسانانو بیان کو، ټول جناتو پیرانو بیان کو، ټول ملائکو او مقرب او انبیاء تر نبی علیہ السلام پوری ټول رب بیان کو. وعزته وجلاله. الله تعالی یې چې وعزتي وای ما د خپل عزت او لوی قسم وي چې د ستاسو رب یو ذره صفت هم نه بشو. تبر لوی بادشاہ که په میلیونو زرو میلیونه کال الناس وی دی الله صفات کوي، په الله قسم دی را ذره صفت بیانوي نشي. تبلیغ شرازی رحمه الله یو شعر ډیر ښایسته ویلی دی، وایي چې ای برترس خیال و قیاس و گمان و از هرچه گفته اند شنیدیم و خواندیم. ای هغې بادشاه چې د هر څه نه اوچت یې،
ایبر ترس خیال و قیاسو گمان دی خیال نه اوچت او دی قیاس نه اوچت از گمان و هم دی گمان و دی وهم نه اوچت پادشاه و از هر چه گفت اند شنیدیم و خواندیم هغه هر څه چې مو وویل او څه مو واورېدل دی ټولو نه اوچت بادشاه دفتر تمام گشت به پایان رسید عمر ما همچنین در اول وصفی تو مانده‌ایم. هغه ډېر ښایسته شعر وایي چې یا الله دفترونه ختم شول، کتابچې ختم شوې، عقلونه لیکل هر څه د تا په صفاتو کې ختم شول. اول صفت د تا یو صفت ختم نه شو. نور صفتونه د الله په میلیونو بې حسابه صفتونه دي هغه چې د تا یو صفت هم ختم نه ده اوسه پورې. دغه صفات او ختمېدی نه شي، څوک یې ختموی نه شي. نو تبلیغان حضرات یو ښه خبره کوي چې یو عالم ته څوک راغلل وي ته ووایي چې خپل رب لویي ما ته بیان کړه. هغې ورته ووایي چې راشه یو بیلچه راواخله. یو بیلچه یې راواخیسته، سمندر غاړې ته یې بوتلو، ووایي چې راکړه بیلچه یې ترېنه واخیسته، یو لږې خاورې بیلچه یو دوه لرې کړي. ورته ووایي چې د سمندر لوی سمندر و دا راواخله دلته یې ځای کړه. هغې ورته ووایي چې موریس مولانا پویه سړی یې، دا دومره ساده خبره کوي، دا سمندر دلته چیرې ځي؟ هغې ورته ووایي چې الله د تا ښه کړي، نو چې دا سمندر دلته نه ځایږي، د الله دومره لوی خدای ما په عقل کې چیرې ځایږي؟ ته ما ته وایې چې الله ما ته بیان. الله څوک بیانولی شي؟ نو الله تعالی د مونږ ته توفیق راکړي، الله تعالی د مونږ سره احساس پیدا کړي چې په هر مجلس کې، په هر ځای کې د خپل رب ذکر وکړو، خپل رب په صحیح معنا وپېژنو او په صحیح معنا یې ثنا او صفت ووایو. یو اخري خبره کوم چې د رب ثنا څومره اجر لري. جنتونه چې دي، جنتونه الله تعالی پیدا کړي دي، داسې دي لاندې مرتبې والا به لاندې، پاس مرتبې والا به داسې مونږ ته لکه ستوري چې ښکاري، داسې به د پورته مرتبو والا لاندې ته ښکاري. جنت فردوس اوچت مقام ده د عرش پورې لوی جنت. یو جنتي به په جنت کې د هیڅ شي کمی نشته ژوند، هر خواهشات، هر مزه او هر څه په جنت کې دي. یو جنتي په خپل جنت کې ډېر ژوند کړی وي، یو ورځ به ناست وي د خپلې بیبي سره به ناست وي، یو هوا به وچلیږي، داسې ښایسته هوا به وي چې هغه به حیرانه پاتې شي او پوښتنه به وکړي چې ما خو په جنت کې دومره کالو ژوند وکړو، داسې هوا خو ما لیدلې نه وه، څومره ښایسته هوا، دا د کوم ځای نه راغله؟ فرشتو نه به پوښتنه وکړي. فرشتې به ورته وایي چې د تا نه پورته مرتبې والا جنتي ده، هغه په کاټ کې یو طرف بدل کو، په لټ واوښتو، تا باندې دا هوا راغله. هغه به حیران پاتې شو، دومره لوی مقام الله ورکړی ده چې هغه ما په دومره کالو جنت کې لیدلې نه ده، او داسې هوا الله د په کاټ کې تخت او اوښتو باندې الله د ده نه چلی چې زه حیرانه یم او ټول حیران دي، تا و حیرانه پاتې شي. او بیا به فرشتو ته ووایي چې دا کړي څه دي په دنیا کې؟ په دنیا کې دا څه کړي دي چې الله دومره لوی مقام ورکړی دی؟ د الله د ثنا څومره اجر ده. هغه به ملایکې به څه ورته ووایي چې د الله بنده څومره عمل چې تا کړی ده، دومره عمل ته برابر مساوي عمل هغې هم کړی ده، لیکن هغې یو کار، یو سبحان الله د تا نه اضافه وویل، د تا نه د ده نه مې دومره مقام و چې سبحان الله څه معنا؟ پاکي ده د ما رب د پرنده. بعضې خې په معنا هم نه پوهېږي، سبحان الله وایي، زمونږ سپین ږیري غریبان په معنا یې نه پوهېږي. اخلی په سبحان الله د الله ثنا یو وار یل، ټولې پکۍ زما رب د په هر نقص نه پاک ده. سبحان الله معنا په دا یو ثنا د الله تعالی نه بالا داسې مقام ورکړي چې د بل نه به دومره اوچت. الله دې موږ تاسې ته نصیب. نو مقصد مې دا و تاسو ته هم وایم چې ټول به انشاءالله په هر مجلس کې د الله ثنا وایو، وعده ده
غلی زو سره د مونږ ته توفیق نصیب کی. مقصد مو دا و چې د الله ثنا په هر مجلس کې شامل کو، هر مجلس کې د الله ثنا ووایو. الله د اول ماته توفیق راکړي، بیا تاسو ته چې په صحیح معنا خپل رب وپېژنو، خوند به م کوي چې رب ته داسې ورشو، الله مو د داسې نه بوځي چې خپل رب مو صحیح معنا پېژندلی نه وي، دنیا پرېږدو رب ته حاضر شو. نو دعا کوو د جمعې مبارکه ورځ هم د اخري او حدیث په ووایم د فایدې په خاطر چې فایده یې ډېره لوی ده. نبی علیه السلام مبارک وایي چې من غسل و اغتسل و بکر و ابتکر یعنې داسې څوک شته د مجلس کې چې ووایي چې زه یو کال به روژه هم نیسم او هره شپه به تهجد کوم. څوک شته لا هېڅوک هم نشي کولی، یو میاشت نه یو جمعه یې نشي کولی. نبی علیہ السلام وایي چې که چا د جمعې په ورځ غسل وکړو، صحیح غسل او داس په سنت طریقې غسل وکړو او بیا وختي هغه ته لاړو، جمعې لمانځه ته وختي لاړو و مشا ولم یرکب، یو شرط کېده مونږ تاسو ته به لږ مشکل شي، خو انشاءالله د خیر کار ده، لمانځه ته خواسې ځو. نبی علیہ السلام وایي چې پیادل لاړو، سپور لا نړو، پیادل لاړو جماعت ته، وختي لاړو د امام د خطبې نه مخکې. فدنا من الامام، امام ته کېنستو، کوم نږدې ځای خالي و هغلته کېنستو، خطبه یې واورېده. څومره کم عمل، لمانځه ته خو ځو انشاءالله، ټول لمانځه ته ځو. کله چې لمانځه ته ځو نو یو 15 دقیقې مخته لاړ شو، پیادل لاړ شو. نو نبی علیہ السلام وایي چې دا سړی چې کله د جمعې لمونځ ادا کړي او راوګرځي، الله تعالی په هر قدم قدم نه دی یو کال د روژې اجر او ورسره د تهجد صیامها و قیامها، د روژې او ورسره د هر شپې د تهجد اجر په یو قدم ورکوي. څومره لوی عمل دی. هر د مونږ ته توفیق نصیب کی. بعض علما وایي، لوی علما ویلي دي محدثینو، چې نبی علیہ السلام 10 لکه کم زیات حدیث دی د دې نه لوی د اجر حدیث یې مونږ په نظر نه ده. کم عمل ده او لوی اجر یې ده. الله د مونږ ته عمل نصیب کړي. دا مې د فایدې په خاطر بس مختصره غوندې دعا کوو. دعا نه مخکې د تاسې په اجازه یو چا ته دعا کوو، تاسې هم هغې نه بعد دعا کوو. یا الله موږ سره دا دین کې یو چا ډېرې خوارۍ کړي دي، ډېر تکلیفونه کړي دي. زه خپله دا دعا دایمي ورته کوم چې یا الله د موږ دین کې څه تا ته قبول وي، اول د هغې بخشش وکړه. الله تعالی د بخشش وکړي، دا د دین ذریعه موږ ته هغه راګرځولې ده. الله د ټول حاجتونه دنیا آخرت کې په پوره وګرځي. الله د مقامونو نصیب کړي او پلان مجلس کې کوم ملګري حاضر دي، الله د خزانو بادشاه خزانو کې د کمی نه راځي، نه دی ربا د څه نه بېوسه هر څه باندې قادر بادشاه خلیفه عمر دی، هر څه چلیږي. ربا کوم ملګري حاضر دي، ټول حاجتونه یې د خپلو خزانونو پوره وګرځوي. چا مشکلات وي، چا قرضې وي، چا نورو مشکلات وي، بالخصوص طالبان دلته ناست دي، د طالبانو اقتصادي ډېر مشکلات وي، مونږ ته اندازه لګېږي. یاره ټول مشکلات یې خپلو خزانونه حل او فسحوي ته وګرځوي. د ټول امت مسلمه مشکلات ربا تحل و فسح وګرځو. بالخصوص کوم مسلمانانو نه ظلمونه کېږي دنیا کې، ځورېږي، ربه ته زر تر زر نصرت وکړي. زخمیان وي، مشکلات وي، ربه خپلو خزانونه یې ته پوره وګرځوي. کوم ظالمان دي ربه هغې ته ته ول هدایت وکړي، هدایت یې نصیب کړي نه وي، ربه ته یې نیست و نابود وګرځوي. ربه مونږ د هغې ته د هلاکت ذریعه وګرځوي، زمونږ په لسوی هلاک کړي ربه. لکه څنګه د عادیان سمودیان په اوبو او په هوا هلاک کړل، ربه د مونږ په لسوی داسې ذلیل او تباه وګرځوي. مونږ ته نه دا غوښتونکي یو ربه، مونږ ته دا نصیب ورحم په مونږ نیوکې. او ربه د دین په مجلس کې او د دین په مراکزو کې او د تا په ثنا کې او د تا د حبیب په محبت او ثنا کې مو ربه ټول ژوند دغسې مصروف ولري او تر اخر سلګۍ پر مو ربه د دین په خدماتو کې مصروف ولري. ربه د نور کوم مشکلات او مریضۍ وي په مونږ نه او ناس ملګري کوم وي په راضي ربه
هغې نه مونږ ته ربه دا کم مجلس مونږ ته د دفع ذریعه وګرځوي. بیا هم کوم مشکلات مونږ نه ته راځي ربه چې ته یې راولې، ته راځي مونږ ته په غانې رضا نصیب کړي، مونږ په امتحاناتو کې کامیابي نصیب کړي. قسمه قسمه دنیا فتنې دی ربه، د هرې فتنې نه مونږ ته نجات نصیب کړي. شیطاني جلونه دي، فتنې دي، وریږي ربه، د مونږ نسلونو ته نجات ورکړي ربه. مونږ خپله بچ کېدی نه شو، د تا په ذات قسم ربه مونږ بچ کېدی نه شو. ته دې مونږ سره نصرت وکړې، ته مونږ ته نجات نصیب کړي، خپل رحم صدرې په مونږ خورې کړي. او بالخصوص د ناستو ملګرو کوم خدمت وکړو، چا د ترتیب برابر کړی ده ربه، هغې ته هم ټول حاجتونه خپلو خزانونو ور پوره کړي. څومره څه مقاصد په زړه کې دي او مشکلات دي ربه، خپلو خزانونه یې حل او فسح وګرځوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمة الله.